أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह उयरी गई द अल्लाह ना वक़ूलू अव्वायई क़ौलन खबरा सदीदन समा युस्लिह लकुम देब दुरुस्त की तासु द पारा अमालकुम तासु अमलुना वयग़फ़िर लकुम औ मुआफ़ बकी तासुता ज़ुनूबकुम गुनाहुना तासु वमन युतिइल्लाह औ सोक चे हुक्म उमनी द अल्लाह व रसूलहु औ दद रसूल फ़क़द फ़ाज़ा नु बेशक आगा कामयाब श फ़ौज़न अज़ीमा व कामयाबी लोई सरा इन्ना बेशक अरदना मुंग पेश करो अल अमानता खपल अमानत अलस समावाति पासमानुनो वल अर्दि औ पज़मका वल जिबाली औ पगुरुनो फ़अबैना नु द्वई इनकार उकड़ो अन यहमिलनहा चूचत की द्वई दा व अशफ़क़ना औ द्वई उयरिदल मिनहा दागीना व हमलहा औ उचत कड़ो दा अल इंसानो इंसान इन्नहु काना बेशक दे वो ज़लूमन देर जालिम जहूलन देर नादान लियुअज़्ज़िबल्लाहु कि अज़ाब वर्की अल्लाह ताला अल मुनाफिकीना मुनाफिकानो सड़ोता वल मुनाफिकाति औ मुनाफिकानो खजुता वल मुशरिकीना औ मुशरिकानो सड़ोता वल मुशरिकाति औ मुशरिकानो खजुता व यतूब अल्लाह औ तौबा कबूल की अल्लाह ताला अलल मुमिनीना द मोमिनानो सड़ो वल मुमिनाति औ द मोमिनानो खजो व कान अल्लाह औ दे अल्लाह ताला गफूरन बखुन के रहीमा मेहरबान। द सूरह अहज़ाब आखिरी सलोर आयतुना 70 न 73 पूरे तर्जमा व तिलावत तासुआवरेनु दे आयतुनों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इंसान द इस्लाह औ द अंजाम बारा के खबर की औ द इस्लाह द पारा दो उसूल अल्लाह जल्ल जलालुहु रुम्बनी आयत के बयान कर रुम्बे
اتقوا الله، تقوا د الله، یرا د الله، خوف د الله. تقوا وی بچ کېدو ته، خوف ته، د الله یری ته، پرهیز ته. یو کس ډیر ښه دوايي استعمال کی خو ورسره که پرهیز نه کوي نو د هغه دوايي هغه اثرات نه وي چې کم پرهیز سره. بالکل دا شانته یو انسان نیکای هم کوي ورسره پرهیز نه کوي د ګناهونو نه، نو دغه نیکو هغه اصل روح او د هغه اصل خوند او مزه او هغه اصل ثواب ته دی اونرس. د ټولو اعمالو بنیاد هم دغه تقوا ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته د وصیت کولو د نصیحت کولو عرض وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې تقوا مضبوطی سره ونیسه، دا د ټولو نیکو جړه ده. تقوا وسه حضرت کعب د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دربار کې امیر المؤمنین ورته ارشاد فرمایي چې کعب تقوا څه ته وایي؟ نو هغه ته نه الټا یو سوال وکړو چې امیر المؤمنین وړاندې زما د سوال جواب راکړي، هغه کې وستاسو د سوال جواب هم. آیا تاسو په داسې لار باندې چرته تللی چې دواړو طرف ہوتا داسې بوټي دي چې د ازغونه ډک ازغي دي غني دي او میانس کې نری غونډه کې لار ده، نو دغه لار باندې تاسو څنګه تیری؟ آیا تیر شوی یو کنه؟ ډیر ځله زه تیر شوم په داسې لارو باندې. ظاهر سفر هغه اکثر پیاده وو او داسې لارې به وي نری اوسم دي پټو په میانس کې ځنګل کې دواړو طرف ته غني. نو امیر المؤمنین تاسو څنګه تیر شئ؟ نو ارشاد او فرمایي چې زه داسې تیر هم چې دې احتیاط سره زه تیرېدم چې زما بدن او زما کپړې دا د دغه غنونه د دغه ازغونه محفوظ دي، اسنه کپړې را لونشلې او اسنه بدن را لزخم نه کوي. نو حضرت کعب ارشاد فرمایل امیر المؤمنین هم دغه تقوا ده. دنیا دا یو لار ده، منزل زمونږ آخرت ده. دائیں بائیں دواړو طرفو ته زمونږ ازغي دي د ګناهونو په شکل، د شهوتونو په شکل، د مزو په شکل. د دین به مونږ داسې بچ کو ځان خپل بدن او خپل روح چې دا زمونږ بدن یا روح زخمی نه کی او مونږ خو په اسانتیا سره دا سفر خپل اختتام ته، خپل قبر ته، خپل آخرت ته ورس. دا تقوا ده. تقوا ډېرې فائدې قرآن پاک اس خپل بیان کړی دي او یو ځای کې دا فرمایلی دي چې فإن ذلك من عزم الامور. تقوا ګوره ډېر د عزم او ډېر د همت کار دی، یعنی معمولی کار نه دی. نو چې معمولی نه دی او ډېر اوچت کار دی نو بیا په دې باندې اجر هم ډېر اوچت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لومبای فائدہ دا ده چې څوک تقوا اختیار کړي اغلا بند دروازې الله رب العزت کولاوي، د هغه د پاره داسې لارې کولاوي چې دا هغه وهم ګمان کړي. دویمه فائدہ ويرزقه من حيث لا يحتسب. د پاره داسې ځایونو نه الله رب العزت د رزق بندوبست وکړي چې د په وهم ګمان کوي د چرته سوچوم نه کړي داسې ځای نه ورته رزق ملاوي د تقوا د برکت. ځکه الله تعالی وی چې تقوا اختیار کړئ. دویمه خبره دا ده وقولوا قولا سدیدا. دا جبه صحیح استعمال، صحیح خبره کوي، سم خبره کوي، درست خبره کوي، حق خبره کوي. خپل جبه داسې متاوي راتاوي چې هغه دروغ او رښتیا ګډوډ
ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق او باطل یو بل سره مه ګډوډ. چې دا دوه کار تاسو شروع کړئ د الله د طرف نه به دوه انعامات ملاوي. یصلح لكم اعمالکم، ستاسو عملونه به بالکل ټیک، ستاسو اصلاح او کی الله رب العزت. او دویم نمبر باندې ويغفر لكم ذنوبکم، ستاسو ګناهونه به الله رب العزت معاف کړي. انسان سره هټولو نه لوی غم دغه دی چې مسلمان نه هغه سره لوی غم دا دی چې زما د ګناهونو بس کی. دا خو الله رب العزت پردې ساتلې دي، یعنی هر یو کس ته معلومه چې زما په اوګو باندې څومره غټ پیټه پروت دی د ګناه. نو الله رب العزت دلا یقین دهانی درکې، ضمانت درکې چې ته تقوا اختیار کا او سم خبره کوا، زبستا ټول ګناهونه معاف. او دا اصل کې د الله او د رسول حکم دی. نو څوک چې د الله او د رسول حکم ومني، الله تعالی قسم کوي فقد په تاکید سره قسم نه فاز فوز عظیم، د لوی کامیابی ته ورسي. کامیابی هم دی کې دا چې د الله حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې سره ومنل شي. بیا الله رب العزت د دې کائنات د پیدا کولو نه بعد د یو امانت خبره کوي چې دا امانت مونږه اسمانونو باندې هم پیش کړ، ځمکې باندې هم، غرونو باندې هم، ټولو انکار وکړ. دې امانت نه مراد د الله رب العزت فرایض دي چې کم څیزونه فرض او کم ممنوعات، یعنی کم څیزونه چې الله رب العزت منع را لېږلي. فرایض ادا کول او د ممنوعات او د حرام نه ځان ساتل، دا امانت. الله تعالی اسمان ته حکم وکړ چې زموږ د امانت اوچته ناغه وی باری تعالی په دې بس ملاوي ان وک دا امانت ته صحیح ادا کړ بیا دا ثواب دی. او کچره امانت ته ادا نه کړ، خیانت ته پکې وکړ، بیا جهنم. نو وی اسمان انکار وکړ، یا الله ز ډیر لوی یم، ستوري مې اوچت کړی دي، فرښتې مې نیکه نیکه اوچت کړی دي، خو زه دا امانت نشم اوچتو. بیا زمکه ته حکم وشو، یا الله په دې وسه ملاوي کدا منی دی باندې د عمل وکړه نو ثواب او اجر دی، ګینه بیا جهنم دی، جهنم ته ودیول. نو زمکه وی باری تعالی زما په زمکا د زمکه په مخ باندې هر قسمه غټ غټ بوجونه پراته دي، انسانان مې دوره انسانان، پریان او چرند پرند او دا نور سیزونه، حیوانات او دا نباتات، دا هر څه دي، سمندرونه، دریابونه دي، دا هر څه اوچتولی شم، خو دا امانت زه نشم اوچتولی. زه بس دې کې صحیح یم چې تا ما ته دا کوم حکم حواله کړی دی، بس دا ما اوچت کړی دی، په دې زه عمل کوم. خو داسې کار نشم اغوستی چې هغې کې ثواب هم دی او عذاب هم. بیا غرونو ته حکم وشو، نو غرونو وی زه ډېر مضبوط یم، ډېر اوچت یم، خو زه دا کار نشم کولی. بیا الله رب العزت آدم علیه السلام ته وویل، آدم علیه السلام وویل چې باری تعالی په دې به څه وي که دا ما امانت نو اوچت کړ ما ته به څه ملاوي؟ نو وایي که چېرې امانت دې پوره پوره ادا کړو جنت دی، او که چېرې پوره پوره ادا دې نه کړو نو بیا جهنم. یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې مازیګر وخت کې جنت کې دا حکم هغې ته پیش شو او ماښام کې هغې نه غلطي شو. نو الله رب العزت وی دومره لوی امانت ته دا غرونو اوچت نه کړه، ځمکې اوچت نه کړه، اسمانونو اوچت نه کړه، ټولو انکار وکړه. هغې اشفقن منها ویرېدل، خو چې اوچتو چا د انسان اوچت، انسان مې چې او باری تعالی زه به ستا فرما برداري کوم. انه کان ظلوما جهولا، انسان ډېر ظالم هم دی او نادان هم دی. ظالم دا دی چې ګناه وکړي او دغه وخت نادانی وکړي، کمکلتوب وکړي. دا ګناه د ګناه په وخت د انسان په دې عقل باندې پرده راشي، یعنې ډېر پوهه خلک دی، هغې نه ګناه به نه کېده، هغې جرم وکړي. دا جرم او ګناه ولې وکړي چې دغه وخت دا وقتي طور باندې یو پرده راشي. بلکې حدیث شریف کې راځي چې مؤمن کله ګناه کوي دا ایمان د ده نه وځي،
سایت ته شي چې ګناه ختم شي دا ایمان بیا واپس راشي. نو ځکه دا انسان چې نو د ظلم او د نادانۍ مرکب او دا امانت الله رب العزت صد پار را لګل دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. چا چې ونه منه زړه کې نفاق و منافقت و زړه کې د الله او د رسول علیه الصلاۃ والسلام محبت نو ایمان نو صرف جبه وقتی فائدہ او چتول د پاره لا اله الا الله ویلو دا منافقین دا کیدی منافقین او مشرکین او مشرکات چې الله رب العزت سره بل څوک شریک وګرځو دوی ته الله رب العزت د دې انکار په وجه عذاب ورکړي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او د مؤمنانو سړو او خزو ګناهونه به الله رب العزت معاف وکان الله غفور الرحیم او الله جل جلاله ډیر زیات بخون ډیر زیات مهربان داغه د رحم داغه د مهرباني داغه د مغفرت اډو سو دوم داسې لوی سمندر دی چې داغه څخه کناره نشته غاړه نشته یعنی د سلو کالو یو کافر هغه وایي چې الله غلطی را نو ما معاف کا یو اوخ کې قدر راو بیان الله پرې ځه او مې بخیر او که هغه توبه داسې کامله توبه النصوح چې ورته په خطوبه الله تعالی ورته اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله تعالی گناهونه ولا نیکو کې بدل داسې مهربان هو نشته څوک الله نه علاوه بل څوک نشته. ځکه شاعر وایي چې باز هر آنچ هستی باز منشا واپس شا ته چې هر څوک واپس توبه وباس گر کافر او گبر او بت پرستی باز کچره ته کافر گبر ته آتش پرست اور عبادت کونکي او بت پرستی او بت پرست بیا هم واپس شه این درگاه ما درگاه نا امید دی نیس دا داسې دربار دی دا داسې دروازه ده چې دلته کې مایوسی او نا امیدي نشته. گر صد بار توبه شکستی که سلزله تا توبه کړي او بیا دې هم ماته کړي بازا بیا هم واپس دلته کې با د الله رب العزت د دربار نه تا ته پیغور نه ملل هو پروندي توبه کړو نن بیا ماته نه داسې بني سلزله توبه ماته کړه په توبه کچنه استغفر الله نه جړلی الله تا چې الله مانه ګناه وشه مانه غلطي وشو بیا باندې کوم په خیر اراده او وعده الله سره وکي او غي نه پس بیا ماته شي نو بیا هغه حکم دی چې بیا راشه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک توبه وباسي د داسې دی لکه دا هغه ګناه کړی نه داسې الله رب العزت بالکل د اعمال نامه صفات. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له نو صحیح توبې کولو توفیق راکړي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله او یریږئ د الله نه وقولوا او وایئ قولا سدیدا سم خبره یصلح دے بصحیح کی لکم تاسو د پارا اعمالکم عملون استاسو ویغفر لکم او معاف بکی تاسو تا ذنوبکم گناہون استاسو ومن یطع اللہ او سوک چی حکم امنی دا اللہ ورسولہ او د رسول فقد فاز نو بیشک آغا کامیاب شا فوزا عظیما پا کامیابی لوی سرا انا عرضنا بیشک من پیش کرو الامانتا خپل امانت علی السماوات پاسمانونو والارض او پزمکا والجبالی او پغرونو فابینا نو دوی انکارو کو ان یحملنها چی اوچت کی دوی دا
व अशफक़ना औ द्वई उयरिदल मिन्हा दागीना व हमलहा औ उचत कड़दा अल इंसानो इंसान इन्नहु काना बेशक देवो ज़लूमन डेर जालिम जहूलन डेर नादान लियुअज़्ज़िब अल्लाहु अज़ाब वर की अल्लाह ताला अल मुनाफिकीना मुनाफिकान सड़ोता वल मुनाफिकाती औ मुनाफिकान खजुता वल मुशरिकीना औ मुशरिकान सड़ोता वल मुशरिकाती औ मुशरिकान खजुता व यतूब अल्लाहु औ तौबा कबूल की अल्लाह ताला अलल मुमिनीना द मोमिनानो सड़ो वल मोमिनाती औ द मोमिनानो खजो व कान अल्लाहु औ दे अल्लाह ताला गफूरन बखुन के रहीमा मेहरबान। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्सुर औरातिना व मिन गवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।